ایرلینډ له افغانستان سره له سیریز لغوه کولو وروسته نورو لوبډلو سره لوبې کوي. د ایرلینډ کرکټ بورډ له افغانستان سره څو ورځې وړاندې 15 ورځې لوبې لغوه کړې، خو تازه یې د ډسمبر په 24 نیټه اعلان وکړ چې له بنګلادیش، نیوزیلینډ او پاکستان سره به په خپل کوربتوب لوبې وکړي. د ایرلینډ کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې له افغان لوبډلې سره د 15 ورځو لوبو لړۍ د مالي ستونزو په بهانه لغوه کړې، خو تازه یې اعلان وکړ چې له بنګلادیش، نیوزیلینډ او پاکستان سره 10 ورځې او 1 ورځنۍ لوبې کوي. تمه وه چې ایرلینډ په خپل کوربتوب افغانستان سره په مارچ میاشت کې 10 ورځې لوبې وکړي، خو دا لوبې د مالي ستونزو په بهانه څو ورځې وړاندې لغوه یا کینسل کړې. ایرلینډ د 2020 میلادي کال په می، جولای او جون میاشتو کې له بنګلادیش، نیوزیلینډ او پاکستان سره په خپل کوربتوب لوبلړۍ ترسره کوي. ایرلینډ غواړي چې د 2020 میلادي کال په میاشت کې له بنګلادیش سره د 3 ورځنیو لوبو لړۍ په خپل کوربتوب مخته یوسي. ورپسې میاشت کې ایرلینډ د نیوزیلینډ کوربتوب هم کوي. 3 ورځې او 3 ورځنۍ لوبې د نیوزیلینډ او ایرلینډ ترمنځ په سټورمونډ سیمه کې کوي. همدارنګه ایرلینډ په خپل کوربتوب له پاکستان سره 2 ورځې لوبې د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا لوبې به له پاکستان سره د جولای په 12 نیټه وشي. بنګلادیش به له ایرلینډ سره 4 ورځې لوبې په می میاشت کې وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا په وینا دا ټولې لوبې به د جنورۍ په میاشت کې تایید شي.